دا خبره زړه ته مه اچوه، خو ته هر ټیم خپل صفت کې یا هر ټیم خپل صفت په خپله کې. Don't take it to heart, but you are narcissistic. Don't take it to heart. د دې مطلب دی چې دا خبره زړه ته مه اچوه یا په زړه یې مه اخله. But you are narcissistic. خو ته یو داسې کس یو داسې شخص یې څوک چې خپل صفت په خپله کوي، هر ټیم د ځان باره کې لګیا وي او خپل صفتونه کوي. Don't take it to heart. یو ځل بیا راته د دې سمپلی دا مطلب دی چې خفه کېږه مه یا خبره زړه ته مه اچوه یا زړه په زړه یې مه اخله. But you are narcissistic. نارسسسټک بیا یو داسې کس ته ویل کېږي څوک چې خپل صفت په خپله کوي، هر ټیم د ځان باره کې خبرې کوي، صرف خپل صفت کوي. لکه فار ایگزامپل که چېرته تاسو وایئ he is narcissistic، نو مطلب یې دی چې هغه یو داسې کس دی څوک چې خپل صفت په خپله کوي، هر ټیم د ځان باره کې خبرې کوي. نمبر 1 long time no see. اوس د دې ویډیو آغاز هم مونږ یو د ډیر زیات امیزنګ او سپیکټیکولر سنټینس یعنی جملې نه کوو. سپیکټیکولر ویل کېږي شاندار ته، امیزنګ ویل کېږي حیران کن ته. نو دا جمله چې کوم ده دا امیزنګ هم ده او سپیکټیکولر هم ده، ځکه د دې مطلب دی ډیر وخت بعد. لکه فار ایگزامپل تاسو خپل ملګري سره یا خپل خپلوان چا سره ډیر وخت بعد میلاو شي، نو په پښتو کې ورته موږ څه وایو؟ او ډیر وخت بعد. داسې ورته مه وایئ، څه ورته وایئ؟ long time no see. long time no see مطلب یې دا دی ډیر وخت بعد، لکه څنګه چې تاسو په انټرو کې وکتل، د ویډیو په سٹارټ کې مو زده کړل. نمبر 2 out of the world. Here again we've got another mind blowing expression. په دویم ځل باندې موږ سره یو ایډیومیټک ایکسپریشن دی out of the world. که چېرته موږ دغه سنټینس ته جمله راولو او ورډ بای ورډ لفظن به لفظن یې ټرانسلیټ کړو، نو د دې معنی به راشي چې د دنیا نه بهر. خو اصل کې د دې دا مطلب نه دی، د دې بل څه مطلب دی او ډېر ښکلی مطلب یې دی. د out of the world سمپلی دا مطلب دی چې ډېر زیات ښکلی یا ډېر زیات ښه. فار ایگزامپل the food of this hotel is out of the world. The food of this hotel is out of the world. مطلب یې دا دی چې د خوراک د دغه هوټل خوراک چې کوم دی دا out of the world دی، یعنی ډېر زیات ښکلی ډېر زیات ښه خوراک یې دی. او بله دا چې زما د موبایل سکرین هم out of the world دی. out of the world مطلب زما د موبایل سکرین هم ډېر زیات ښه دی، ډېر زیات ښکلی دی. نو کله هم چې تاسو یو څه وګورئ تاسو ډېر زیات خوښ شي، نو داسې مه وایئ چې this is very good, this is very beautiful. صرف داسې وایئ it is out of the world. it is out of the world. دا یو تصویر هم کېدلی شي، یو خوراک هم کېدلی شي، بل هم څه کېدلی شي. او دې مطلب دا دی چې دا ډېر زیات ښکلی دی، ډېر زیات ښه دی، زما خوښ دی. او زما خدایه او مای ګاډ موږ په پښتو کې وایو او زما خدایه یا خدایه. په انګلیش کې ویل کېږي او مای ګاډ. دا به تاسو اورېدلی وي، خو خلک صرف دا نه وایي او مای ګاډ، زیاتره داسې ویل کېږي او مای ګاش او مای ګاش. د دې هم دغه مطلب دی او زما خدایه یا ای زما خدایه. خو صرف دا دوم نه استعمالیږي، څه خلک داسې وایي او مای ګډنس او مای ګډنس، همدغه مطلب دی او زما خدایه. خو دا هم په یاد ساتئ اکثر له ځایونو کې صرف دا درې لفظونه هم استعمالیږي او ام جی. د او مطلب دی او، ام مطلب دی مای، د جی مطلب دی ګاډ او مای ګاډ او زما خدایه. څه خلک داسې وایي او ام جی یعنی او زما خدایه او مای ګاډ. نو که چېرته تاسو وایئ او ام جی بالکل صحیح دی، او مای ګاډ دام صحیح دی، او مای ګاش دام صحیح دی، او مای ګډنس دام صحیح دی. نمبر 4 I don't buy it. اوس فار ایگزامپل ستاسو یو ملګری دی یا بل یو کس دی او تاسو ته دروغ وایي، سمې ګاډرې ولي، ډېر زیات دروغ درته وایي. نو په دې ټیم کې په پښتو کې ورته موږ اکثر له داسې وایو نه اخلم یا زه یې درنه نه اخلم. مطلب یې دا نه چې هغه په ما باندې څه خرڅوي او زه یې علم، مطلب یې دا دی چې هغه سره دروغ دي او ډېر غټ دروغ دي ورسره، زه د هغه نه دا دروغ نه اخلم. نو په انګلیش کې بیا ویل کېږي I don't buy it. I don't buy it مطلب یې دا دی چې زه یې درنه نه اخلم. نو کله چې درته څوک دروغ وایي، غټې غټې ګاډرې درته ولي، نو ورته وایې
I don't buy it. زه درنه نه اخلم. نمبر 5 out of the loop. که ته چېرته out of the loop یې نو د دې مطلب دا دی چې تا ته څه معلومات نشته. هغه څنګه؟ فار ایگزامپل په یو لاره کې خلک راغونډ دي، جنگ لانجه شوې ده، اکسیډنټ شوی وغیره، خو تا ته پته نشته، بس ته ورغلې او ته ورکې ودرېدلې. په همدې ټیم کې یو بل کس راشي او هغه تا ته وایي چې وروره ملګري دلته څه چل شوی، نو تا ته خو پته نشته، نو ته ورته وایې چې ما ته هم پته نشته، ما ته خپل هم پته نشته چې څه چل شوی، هیڅ معلومات ما ته نشته. نو په دې ټیم کې بیا په انګلیش کې ته داسې ویلی شي I am also out of the loop. I am also out of the loop. یعنی ما ته خپل هم پته نشته، ما ته خپل هم پته نشته، ما ته څه معلومات نشته چې څه شوي، جنگ لانجه شوې ده، اکسیډنټ شوی وغیره. داسې لږ شانتی little bit. little bit درې مطلب دا دی چې داسې لږ شانتی، لکه په پښتو کې مونږ وایو لږ شانتی، نو په انګلیش کې ویل کېږي little bit. تاسو داسې هم ویلی شئ، خو تاسو داسې هم ویلی شئ teensy a bit. teensy a bit د دواړو یو مطلب دی، یعنی لږ شانتی. اوس په دې کې چې تاسو ته کوم اسان وي، کوم چې تاسو خوښ وي، دواړه استعمالوئ، یو استعمالوئ، هغه ستاسو خوښه ده، خو د دې دواړو مطلب دی لږ شانتی. نمبر 7 fair weather friends. fair weather friends او د دې نه خو ټوله دنیا ډکه ده. مطلب fair weather friends هغه ملګرو ته ویل کېږي چې هغه د چا په سخته کې په کار نه راځي. دا داسې ملګرو ته ویل کېږي، داسې خلکو ته ویل کېږي چې هغه ستا هغه ټیم کې په کار راځي، هغه ټیم کې در سره میلاویږي، کوم ټیم کې چې ستا هغوی ته ضرورت نه وي، په تا باندې سخته نه وي، خو کله چې په تا باندې سخته راشي، ستا هغوی ته اصل ضرورت راشي، بیا دوی تا سره هیڅ قسمه مرسته، هیڅ قسمه مدد نه کوي. نو دغه شانې خلکو ته، دغه شانې ملګرو ته ویل کېږي fair weather friends. خفه نه شي، خو ته یو داسې کس یې، زما یو داسې ملګری چې ته د چا په سخته کې په کار نه راځې. sorry but you are a fair weather friends. sorry but you are a fair weather friends. مطلب یې دا دی چې ته د چا په سخته کې په کار نه راځې، هغه د چا په سخته کې په کار نه راځي. He is a fair weather friend. He is a fair weather friend. یاره هغه زما د نظره ډیر بد راغلی. موږ په پښتو کې اکثر له داسې وایو چې دا زما د نظره بد راغلی، هغه زما د نظره بد راغلی، یا زه د هغې د نظره ډیر بد راغلی. نو په انګلیش کې بیا ویل کېږي د هغې لپاره bad book. لکه فار ایگزامپل که چېرته څوک داسې ویل غواړي چې هغه زما د نظره ډیر بد راغلی، بیا ویلی شي he is in my bad book. he is in my bad book. هغه زما مطلب هغه زما د نظره بد راغلی. I am in his bad book. مطلب یې دا چې زه د هغه د نظره ډیر بد راغلیم، هغه ما نه خوښوي، زه د هغه نه یم خوښ. You are in my bad book. ته زما د نظره ډیر بد راغلی، زما نه یې خوښ. سم د ولږې مرم. I am starving. I am starving. مطلب یې دا دی چې سم د ولږې مرم. کله چې مونږ اوږي یو، مونږ داسې وایو I am hungry. بس دې هم دا مطلب دی چې اوږ یم. خو کله چې مونږ داسې وایو چې بس سم د ولږې نه مرم، ډېر زیات اوږ یم. I am یا I am وای am starving یا am starving. starving سم د ولږې نه مرم. ما د څه باره کې خبره کوله؟ What was I talking about? What was I talking about? کله چې مونږ خبرې کوو، چا سره په کنورسیشن کې اخته یو، او په دې ټایم کې یو بله واقعه مخې ته راشي یا بل څه چلو شي، خو زموږ نه دا خبره ایره شي، نو موږ په پښتو کې داسې وایو ما د څه باره کې خبره کوله، یا زه د څه باره کې لګیا وم. په انګلیش کې بیا داسې ویل کېږي What was I talking about? What was I talking about? ما د څه باره کې خبره کوله. What was he talking about? هغه د څه باره کې خبره کوله. What was he talking about? هغه د څه باره کې خبره کوله. موږ د څه باره کې خبره کوله. What were we talking about? What were we talking about? موږ د څه باره کې خبره کوله. زه امید کوم چې دغه لس سنټنسز، دغه لس جملې به تاسو یادې کړې وي.
اوس نمبر دی یو ځل بیا د بونس سنټنس یعنی د بونس جملې د اضافي جملې او هغه جمله دا ده موږ چې په پښتو کې وایو چې هغه د شرم نه سور شو نو په انګلیش کې بیا داسې ویل کېږي he turned red with embarrassment he turned red with embarrassment مطلب یې دا دی چې هغه د شرم نه سور شو embarrassment ویل کېږي شرم ته he turned red with embarrassment یعنی هغه د شرم نه سور شو زه د شرم نه سور شوم I turned red with embarrassment I turned red with embarrassment مطلب یې دا دی چې زه د شرم نه سور شوم امید کوم چې نن به هم دغه ویډیو ستاسو لپاره ډیره زیاته هیلپفل وه که چېرته واقعي دغه ویډیو ستاسو مدد کړی وي ستاسو خوښه شوي وي نو کوم سنټنس کومه جمله چې ستاسو ډیره زیاته خوښه شوي هغه په کمنټ سیکشن کې خامخا ولیکئ او معنی ورسره هم ولیکئ او که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي تاسو ته فایده رسولی وي نو مهرباني وکړئ صرف او صرف یو لایک دې ویډیو ته ورکئ او که چېرته هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل هم همدا اوس سبسکرایب کړئ